بسم الله الرحمن الرحیم کلاس 8 ساينس ته په دې کې یونټ نمبر 9 دی. د دغه یونټ نوم دی ریفلیکشن اینڈ ریفریکشن اپلایډ. د دې یو څو ټاپکونه ما مخکې اپلوډ کړلی د دې یونټ په دې کې چې نن کم ټاپک دی هغه زموږ سره دی کلرز. کلرز مونږه رنګونو ته وایو. په دې کې به مونږ دا وایو چې خپل روزمره ژوند کې مونږ ډیر سیزونه چې دی هغه اینو. بعضې نه سیزونه داسې دي چې هغه تور دي، بعضې نه سپین دي، سره دي. نو په دې ټاپک کې به مونږ دا خبره کلیر کوو چې یاره د یو سیز رنګ مونږ ته ولې دغه شان ښکاري کوم ته چې مونږه سیکو. نو آنلاین خبره په دې کې دا ده چې ویر ډو کلرز کم فرام. مونږه مختلف سیزونه اینو، مختلف رنګونه دي. نو دا رنګونه د کوم ځای نه راځي؟ نو دا تعلق ساتي د نور د رڼا سره. نور کوم رڼا چې دا هغه زموږ سره بالکل وایټ ده، خو په دې کې دننه ډېر شي رنګونه دي. په هغه کې یوه فارموله ده ویب ګیر چې دی هغه ورته مونږ وایو. خو کلر او ابجیکټ د یو سیز کلر چې دی از ډیټرمنډ دا معلومیږي بای ابزرپشن اینډ ریفلیکشن. چې کله یو سیز یو کلر چې دی هغه جذب کوي یا یو کلر چې دی هغه ریفلیکټ کوي. د هر کلر خپل ویولنګ دی. بعضې نه ویولنګ داسې چې هغه ډېر زیات لینک دی، بعضې نه ویولنګ داسې چې هغه ډېر زیات شارټ لري. نو په دغې کلرز کم ویولنګ چې دي نو په دې کې د میټیریل کم چې موږ ته په روزمره ژوند کې ښکاري نو دغه څیزونه بعضې نه کلر ریس چې دي هغه جذب کوي او بعضې نه چې دی هغه ریفلیکټ کوي. نو د هغې نه موږ ته د یو څیز د کلر پته لګي. ټیک شو. an object has color applied that it reflect. وکې دی چې یو څیز موږ د سور ښکاري. دا موږ د ولې سور ښکاري؟ دا ځکه سور ښکاري چې په دې باندې سره رڼا ولګي د نور او دا سره رڼا چې دا واپس ریفلیکټ کړي. چې د یو څیز رنګ موږ ته څنګه ښکاري نو دا رنګ موږ ته ځکه ښکاري چې دا دغه کلرز والا ویولنګ چې دی دا ریفلیکټ کوي. نو ځکه دا څیز موږ ته داسې ښکاري. لکه فار ایگزامپل ریډ ایپل زموږ سره یو سره مڼه ده، ابزرب دا جذب کوي موسټ اف د کلرز اپلایډ. دا ډیر کلر چې دی هغه جذب کی. خو یو رنګ داسې دی چې هغه ریفلیکټ کوي، هغه زموږ سره ریډ دی. لکه سره مڼه ده، باقي ټول رنګونه دا جذب کی خو ریډ کلر چې دی دا ریفلیکټ کی. نو ځکه دا سره مڼه چې دی دا موږ ته سره ښکاري. نو سو د ایپل لوکس ریډ. نو دا مڼه چې دی دا موږ ته څنګه ښکاري؟ دا موږ ته ریډ ښکاري. بیا په دې کې یو دوه خبرې داسې دي چې هغه اهمې دي. یو زموږ سره خبره کوو د وایټ ابجیکټ او بل خبره کوو د بلیک ابجیکټ. ټیک شو. چې یو سیز موږ ته وایټ ولې ښکاري، یو سیز موږ ته بلیک ولې ښکاري؟ نو میټیریل هغه سیزونه دیټ ریفلیکټ آل کلرز اپلایډ اپیرز وایټ. یو میټیریل دی چې هغه مکمل رنګونه د رنګونو ریز د رنګونو ویولنګ ټول ریفلیکټ کوي او یو کلر چې دی هغه پکې هم نه جذب کوي. نو دغه سیز چې دی دا به موږ ته سپین ښکاري. A material for هغه material that absorb all colors applied look black. خو هغه material چې هغه ټول colors absorb کوي نو دغه سیز موږ ته بلیک ښکاري. چې کوم سیز ټول colors reflect کوي هغه وایټي، خو چې هغه material چې هغه ټول colors absorb کوي نو هغه به بلیک. دا خبره په دې ټاپک کې هم ده، یاد ساتئ. ایم سی کیوز کې پریکټیکل کې تاسو نه تاسو کولی شي. an object can reflect those colors applied that falls on it. یو object هغه colors واپس reflect کوي کوم colors چې بده باندې لګي. لکه فار ایگزامپل if you make blue light fall on white piece of paper. تاسو سره یو پیپر دی، په دې باندې تاسو blue light چې دی هغه وغورځوئ. مطلب دا دی چې یو پیس اف پیپر دی په هغې باندې blue light کوم ریس چې دی په دې وایټ پیس اف پیپر باندې ولګي نو د پیپر ویل اپیر بلو. نو دا کم پیپر چې دی دا به موږ ته څنګه ښکاري؟ دا به موږ ته بلو ښکاري. بیکاز ځکه چې only blue light was available to reflect it. ځکه چې دا ته صرف بلو لایټ اویلیبل دی د ریفلیکشن لپاره. ټیک شو. یو پیره دې ټاپک اوورویو در کوم. هغه ګوته کې مونږ کلرز وایو. آنلاین خبره دا ده چې دا کلرز چې دی دا د کوم ځای نه راځي. د یو سیز کلر چې موږ ته ښکاري هغه موږ ته په دې خبره باندې بیس کوي چې آیا د کم کلر ابزرو کوي کم چې دی ریفلیکټ کوي. یو ابجیکټ کلر به موږ ته الو ښکاري دی چې کم کلر چې دی هغه واپس ریفلیکټ کوي. لکه سره مڼه ده، دا زموږ سره ریډ کلر چې دی هغه ریفلیکټ کوي، باقي چې دی جذب کوي. نو کم کلر چې دا ریفلیکټ کوي نو دغه څیز چې دی دا به موږ ته دغه شان ښکاري. لکه
ریډ اپل چې دی دا ریډ کلر چې دی هغه ریپلیټ کوي نو دا موږ ته ځکه ریډ چې دی ښکاري. بیا موږ د وایټ ابجیکټ خبره کوو یا د بلیک ابجیکټ خبره کوو. یو سیز به موږ ته وایټ ولې ښکاري چې کله د دوی ټول کلرز ریپلیټ کوي. یو سیز چې کله ټول کلرز ریپلیټ کی هغه سیز به موږ ته وایټ ښکاري. خو چې کله یو سیز ټول کلرز ابزرو کی هغه سیز به موږ ته بلیک ښکاري. ټیک شو. an object can reflect those color خو یو سیز به هغه کلرز ریپلیټ کوي کوم چې په ده باندې لګي، چې په ده باندې نه لګي نه به دی څنګه ریپلیټ کوي. ټیک شو. بیا به دې کې یو مثال ورکړلی چې زموږ سره وایټ پیس اف پیپر دی په ده باندې تو بلو لایټ چې دی د هغې ریس په دې بلو وایټ پیس اف پیپر باندې چې دی ولګي نو دا وایټ پیس اف پیپر چې دی دا موږ د بلو ښکاري. بلو ځکه ښکاري چې د باندې صرف بلو کلر چې دی هغه پکې لګېدل دی نو هغه د نن ریفلیکټ شو خو د وایټ پیس اف پیپر چې دی به موږ د بلو ښکاري ځکه چې د بلو لایټ چې دی د ریفلیکټ کو. ټیک شو. نو دا کلاس 8 ساينس کې کلرز ټاپک په دې پسې نور کم ټاپکونه چې دي ان شاء الله به موږ تاسو ته کوم د دې کې چې کوم دغه دی دا په دې کې وربوک کار دی، په دې کې ایم سی کیوز دي، که په دې کې شارټ کوېسچن دي، لانګ کوېسچن دي، هغه به ان شاء الله زه تاسو ته وکړم. په دې ټاپک کې دا خبره یاد ساتئ څه کوئ، یو د دې وایټ ابجیکټ خبره، یو د دې بلیک ابجیکټ خبره. دا به تاسو نه هېرېږي، دې چې ما تاسو ته وایي خو دا به تاسو نه هېرېږي. دا به تاسو یادوئ څنګه، یو سیز سپین دی یو سیز تور دی. دا ولې دی؟ یو سیز ځکه سپین دی چې په ده باندې څونه ریز اف لایټ چې دی هغه لګي دا ریفلیکټ کي دی ځکه چې دی وایټ ښکاري. ټیک شو. که ده پکې څه جذب کولی یو پکې ریفلیکټ کولی دی به موږ ته بیا هغه شان ښکارېدو. که یو سیز موږ ته بلیک ښکاري دا ځکه بلیک ښکاري چې دی مکمل کلر چې دی هغه ابزرو کوي دی موږ ته ځکه چې دی بلیک ښکاري. په دې کې نور داسې څه ګران پکې چې دی څه نشته، راکټ ساينس نه دی، بالکل اسان سیز دی. او تاسو کوشش کوئ که تاسو کلاس 6 ساينس ته وګورئ، کلاس 7 ته وګورئ، کلاس 8 ته وګورئ، د هغې چې کوم چپټر تاسو وایي تقریبا چې دی ټول یو شان دي. لکه کلاس 8 ساينس کې اول د انوایرمنټ خبره کړله، دغه شان کلاس 6 ساينس چې دی پای کې د پلانټس خبرې دي. 8 ساينس کې ما تاسو ته انوایرمنټ خبره ده، دغه شان کلاس 7 ساينس چې دی پای کې پلانټ سیسټمز خبرې دي. نو ستاسو دا ساينس بکونه چې دي نو دا ډېر زیات ښکلي بکونه دي. 3 پورشن پکې تاسو ته راوستي دي، بیالوجي ده، فزیکس دی، کیمسټري ده. نو دا ډېر په شوق باندې ووایئ. پر روان 9 کې 10 کې دا به تاسو له چې ډېر زیاته پیدا درکوي. دا ساينس تاسو په صحیح طریقه باندې ویلی نو په هغه ځای کې به تاسو ته فزیکس، بیالوجي، کیمسټري چې دا هغه به ډېره زیاته اسانه وي. بالکل ټایم ورسره مه پاس کوئ، ځان پرې پوه کوئ. نه پوهېږئ ما ته په کمنټ کې ووایئ. خو ویډیو چې دا مخکې شیر کوئ چې چاته چې دی زموږ د ویډیوګانو نه چې دی څه پیدا ورسي. تھینک یو، ډېره مننه.